جوړې په خیر آخرت کې ملګري انډیوالان جوړې ته جوړې دا شیخ رحم الله حقاني نه دی، دا یو ګمراه یو یهودي یو نصراني یو د فرعون یو د دجال زوی دی، یو کاذب یو لعین انسان دی. هغه آیات باندې جهاد پر فرض دی چې الله جل جلاله علیه السلام ته وویل چې ته جهاد وکړه، نور دا تبلیغ پرېږده. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، دا سړی دی، دا یو زندق یو شتنکک سړی دی، ډېر قسم ورته کړی دی. تقریبا څو ورځې کېږي، شپږ ورځې کېږي چې په ډاډه وایم کابل ته راغلی یم، دلې ګرځم چې انشاءالله ترتیبات ورته برابر کړی دی. داسې بیا پر غولو خاورې وراړه مشه په فضل د الله سره چې لهاریان بس یم سل په سله کې جهاد پرې اعلان کړی دی او پر فرض عین دی، د ده مرګ موږ ته واجب دی. ښه واوره دا خبرې در سره کښېږدي چې کوم وخت مې د پر غولو واړولې ویې لګوه چې ملنګ داسې ویل. جوړې په خیر آخرت کې ملګري انډیوالان جوړ دي. دونه فارغه نه یم نه دونه پاکه یم سړي. رحیم الله کاني چې دی دا یو پردی هندو دی، یو خنزیر یو د مرتد زوی دی، نسل یې معلوم نه دی چې دا حرامي دی که حرامزاده دی که څه بلا دی، دغه حرامونه دي دغه لچک او د پاکستان عیسایي سړی دی، دلته تفریقې راوستې دا دونه ټینګ چې موږ وجنګېدو. رحیم الله کاني د مور لپاره وجنګېدو چې بیا به دی مور دلته راولي کابل کې به دی موږ ته واړوي. بیا ننګه ته به دا نه پوهېږي اصلي بیا اول بیا ننګه ته یې ډېر بې شان بې ضمیره بې وجدانه یې. مدرسه کې ناست یو کتاب ته په کتاب پوهېږې که نه پوهېږې ملعونه لعینه هلته زه ولمه په تور کلي کې بیا ما بیان وکړي نو بیا ډېر طالبانو ځګر یې جلا کړي وو اسراب یې ستوي وو. الله ما ځای په ډاډه خبرې دي د امیانو پر چم باندې د نرګس د مابل نرګس څه او ته هم ډېر بیا ننګه بې مشرفه سړی د رحیم الله کاني څوک دی بې غیرته ډېر بې حیا یې ډېر بې ناموسه سړی یې. بیا به هلته خوند وکړي چې یار ما د معده و ټک سره ورسېږي. څو 18 کسه